ترکیه له افغانستان سره د 33 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړه او جوزجان کې د واده پر مراسمو چاودنه کې یو تن ووژل شو او 4 نور ټپیان دي. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشي په موکړه تازه خو مهمو خبرونو ته. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې هغه هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینګ د چین سینهوا خبري اژانس ته پرون شنبه ویل چې افغانستان ته د ترکیې د 33 ټنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د هغه په وینا د خوراکي موادو دغه مرسته به د افغانستان په مختلفو برخو کې پر 14,000 افغانانو ویشل کیږي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 13.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس د غرض ویل چې تر دې مخکې ترکیې په اگست میاشت کې 3 ټنه او په 13 سپټمبر میاشت کې 4 ټنه خوراکي مواد په افغانستان کې له 1400 کورنیو سره مرسته کړې وه. هغه ویلي چې هیواد به له کومې ستونزې پرته د افغانستان ټولو برخو ته د خوراکي موادو استولو ته دوام ورکړي. او د جوزجان په اقچا ښار کې پرون د واده پر مراسمو په یوه چاودنه کې یو تن ووژل شو او 4 تنه نور ټپیان شول. دا پیښه تیر ماښام د جلیل شان د دودونو په یوه هوټل کې د واده د مراسمو په جریان کې وشوه. د دغه واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې یو ایښودل شوی ماین له لرې وطن ځای واچول شو چې په نتیجه کې ناوې ووژل شوه او 4 تنه نور ژوبل شول. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اقچا کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو، خو تېره اونۍ یې ورته د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چارې.